د عائشة دغه روایت چې دی وی لا يقعد الا مقدار په دغه ځای کې سر خلاص د دغه وجې زموږ فقها لیکي که امام جماعت ورکړي او بیا په دغه محراب کې مخامخ قبلې ته ناست دي اوراد وایي اذکار وایي دا مکروه فتح القدیر لیکي دا قعود طویل چې د اذکار پکې ویل کېږي دا د صدیقي روایت دی ور پیغمبري عادت شریفه دا و مخامخ قبلې ته نه کښېنستي مګر دغه اندازه هغه لرې شاوخوا حفاظ وایي لږ زیادت یا لږ نقصان معنا لږ تر دغه زیات یا لږ کم لږ معنا تر انتسلم یو کلمه قدر بالا شي دا دی وی زیادت یسیره یا نقصان یسیره دا قدر نو تر دغه مقدار چې ډېر سړی ور واوړي که سړی دلته آیت کرسي وایي قل والله وایي یعنې دا فتح القدیر وایي دا څه بدعت مکروه نو دغه لنډ ذکر قدر بالا کې سړی مستقبل چاته نه کشي نو که چیرې داسې لمونځ و چې وروسته رواتب سنن وه خو ولاړ دې شي لمونځ لږ تغییر دې وکړي رستا و چپا د محراب چا تحول د مکان څخه یو څه راشي د ابو داود روایت دی په دغه ځای کې دی وایي سودان نه کېږي دا جماعت یې ورکړل لږ تغییر دې راوړي نو خو او که رواتب نه وه بیا دې د قبلې څخه مخ راواړي د قبلې څخه مخ راواړي بیا یو ساعت ناست دې پرواړي ولې پیغمبر علیه السلام عمل شریف دا شو چې دا لږ ذکر به وکړلی دا لا تحول انصراف پر قوم او انصراف و حاجت ده کنز العمال کې د حضرت علی صاحب روایت وای پیغمبر علیه السلام چې به دا لږ ذکر وکړلی اقبل علینا بوجهه وای پر موږ مخ را اړه پاس یعنی کله پر شته طرف راوګرځي کله پر چپا طرف ابن مسعود کی روایت دا بخاری کی ابن مسعود روایت دی وی لا يجعل احدكم حظا للشيطان من صلاته يرى ان عليه حقا ان لا ينصرف الا عن يمينه عبد الله بن مسعود دا قول دی وی یو څوک دی د خپل مانځه سره د شیطان نصیب نور کی شیطان خو یو حظ وایي وی ما ورکو وای چې دغه دا رایې وي چې یاره زه به اورم نه مګر پر یمین دا غم یمین کې صفو چې دغه دې پر ځان لازمه کړله شیطان ته دي وخت ورکړلي ولې پیغمبري عادت شریفه دا و وایي چې ولاړېدي به کله پر یمین ولاړ شو کله پر یسار اول ته روایات دا چې اکثره وخت انصراف یې پر یسار و ولې هلته خو قبله داسې ده د جنوب خواته چې په طرف د عایشې کول نو خو انصراف پر یسار کول بجریت اکثر انصراف پر یسار نو یو انصراف پر حاجت دی چې معنا سړی ولاړي یو انصراف پر قوم دی چې پر قوم راګرځي هم حضرت علی وایي کنز العمال روایت دی چې کله پر یمین مشترا وګرځېدي کله پر یسار راوړي او امام اعظم به وایي داسې ناست و دا شیخ عیني لیکلي امام اعظم داسې کښېنستی چې رسته طرف به یې قوم ته و چپه طرف به یې کعبې ته دورې مخ راوړي بیا زموږ علما کله دورې مخ واړي کله دورې دغسې مشکل نشته د امام اعظم عادت وایي دا و په محراب کې څنګه سر شو چپه طرف به یې ساته کعبې ته و رسته طرف به یې قوم وایي که نه